همدغه ستا ورځ ده. کله دې چې سبا کړ بېګا ته ډېر انتظار مه کوه. نن ستا لپاره کیفیت کوي. پرون خو له خپل خیر او شر سره ولاړه او سبا لا راغلی نه دی. هغه ورځ چې لمر پکې در باندې راوخوت او په لاس درغله همدغه ستا ورځ ده. ستا عمر یوازې یوه ورځ ده. غوا کې همدا نن ورځ ته وزېږېدلې او همدا نن ورځ له منځه ولاړې. کله همدغه نن ورځ ترکیزه وکړه. همدغې ورځې ته تیاری ونیسه. هرومرو نن په خشوع او عاجزۍ سره لمونځ وکړه. په فکر او تدبیر سره قرآن ولوله او د الله په ذکر بسیا شه او نورو ته ښېګڼه ورسوه. خپله نننۍ ورځ پر ساعتونو وویشه. له دقیقو څخه کلونه او له ثانیو څخه یې میاشتې جوړې کړه. خیر او نیکي په کې خپره کړه. خپل رب پکې یاد کړه او له ګناهونو څخه توبه وباسه او د سفر لپاره ځان چمتو کړه. او ستا په نسبت د الله تعالی ورکړه راضي اوسه. د الاعراف صورت په 140 آیات کې ویلي ژباړه زما لورینې په مینه در واخله او شکر وباسه. نن ورځ هیڅ غم ونه کړي او دغه عبارت د خپل زړه پر تخته ولیکه چې همدغه ستا ورځ ده. نن ورځ که ته یوه ګولۍ ګرمه او پسته ډوډۍ په اشتیا سره وخورې نو د پرون وچه ډوډۍ او د سبا نامعلومه ډوډۍ به درته څه زیان متوجه کړي. نن دې که خوږې اوبه تر ستوني تېرې شوې د پرونۍ تروو اوبو او د سبا د نامعلومو اوبو پر بنسټ هېڅ اندېښنه مه کوه. که ته د خپل ځان په نسبت فولادي اراده ولرې نو هغه به تا دغې نظریې ته ټیټ کړي چې ژباړه زما ژوند به یوازې همدغه یوه ورځ وه. له دې کبله نن ورځ شیبه په شیبه د خپل زړه او اندامونو پر تزکیه او د خپلو عملونو پر تصفیه بوخت اوسه او دا ووایه چې همدا نن به زه ژوندی اوسم. د خپل رب په عبادت کې به کوښښ وکړم او همدا نن ورځ به په خپل زړه کې د فضیلت ونه نهال کړم او د شرارت ونه به ورڅخه له بیخه وباسم. همدا نن ورځ ده زه به ژوندی اوسم. نن باید خلکو ته خیر او ګټه ورسوم. د کوم مسلمان جنازې پسې به لاړ شم. د کوم ناروغ پوښتنه به وکړم. کوم وږی به په خېټه موړ کړم. د کوم مظلوم څخه به دفاع وکړم. پر کشرانو به شفقت وکړم او د مشرانو درناوی به وکړم. هو همدا نن ورځ ده. زه به ژوندی اوسم مګر آیا ماضي د لمر له پرېوتو سره ته هم ولاړې ستا پر راتلو به ژړا ونه کړم. اوس ته ما نشي لیدلی چې ستا د بیا راتللو لپاره به ودرېږم. اوس ته د همیشه لپاره ولاړې او ای مستقبله ته خو په یوه پټه او غیبي نړۍ کې استوګن یې. ستا په نسبت خپل نفس له اهومونو سره نشم تړلی. سبا هیڅ هم نه دی ځکه چې هغه لا نه دی راغلی. ای انسانه د سعادت او نیکمرغۍ په قاموس کې همدغه نن ورځ مهمه ده او په خپلو فضایلو سره یې سمبال کړه.